حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو پښلمه کوي ځکه پښلمه کې برکت وي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د روژې د فضایل او د مسایلو بیان شروع. دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره زده کړه چې روژه خاص نیسو خو د هغې دپاره پېشنمۍ کول پکار دي. محدثین فرمایي د حدیث لاندې لیکي چې یو خو ظاهري عمومي طرف دا دی، وجه دا ده چې روژې سره چې روژه سړی نیسي نو په هغې کې سړی کمزوری کېږي، نو چې ته پېشنمۍ وکړي په دې سره تا ته تقویت حاصل شي، طاقت درته حاصل شي، قوت درته حاصل شي. نو چې د ورځې ته خوراک نه کوي نو پېشلمۍ به دې خوراک کړي نو بدن به دې ضعیف کېږي، نه تا کې به ضعف نه راځي چې څه مشکل به نه پیښیږي. او دویمه وجه دا لیکلې ده چې پېشلمۍ کول دا چې کوم رواج را روان دی د پېشلمۍ چې خلک پېشلمۍ کوي مسلمانان، دا د امت د اکابرو د خواصو نه داسې را روانه ده، نه مخکې نه د نبي علیه السلام د زمانې نه. نو دې وجې نه پکار چې موږ او تاسو روژه چې نیسو په هغه طریقې ونیسو چې کوم د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو او د خلفای راشدینو د مسلمانانو د اسلافو نه کومه طریقه را روانه ده چې په هغه طریقه موږ هم لاړ شو. که موږ پېشلمۍ نه کوو نو خلک به دا وایي چې پېشلمۍ نه کول افضل دي. نه، پېشلمۍ کول افضل دي. نو که چېرته تاسو خوراک هم زړه ته نه کېږي نو هسې راجګ شه او مخ لاس وینځه اودس وکړه، یو غړپ اوبه وڅښه، ګیلاس اوبه وڅښه او یا 2 رکعته نفل وکړه. نو دا د پېشلمۍ برکت نه ځان مه محروموئ. نو دې وجې نه د روژې په اول کې دا مسله زده کوي چې پېشلمۍ کول برکت دی، په دې کې برکت وي، په دې کې خیر وي. پېشلمۍ مه قضا کوئ، پېشلمۍ خامخا کوئ، راپاڅېږئ، په ناره باندې روژې مه نیسئ، پېشلمۍ ته خامخا راپاڅېږئ سړي او زنانه ټول. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.